سلامونه مو هرکلی کوم. د هیواد د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت چې تېره ورځ د قطر هیواد ته په رسمي سفر تللی و، نن د دیمدیکس د دوحي نړیوال دفاعي نندارتون د پرانستي په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه نړیوال دفاعي نندارتون هر کال د قطر په پلازمینه مینا دوحه کې د قطر د دولت په قربتوب ترسره کیږي او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه پکې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزان، د دفاع وزارتونو لوړپوړي چارواکي، پوځي کارپوهان او د پوځي تجهیزاتو او دفاعي صنعت استازي ګډون کوي. د راپور له مخې دیمدیکس د نړۍ مهمه دفاعي نندارتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې د ځمکنۍ، سمندري او هوایي دفاع اړوند پرمختللي وسایل، پوځي ټکنالوژي، امنیتي سیستمونه او نوې ستراتیژي نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون د هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو، تجربو تبادلې او د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره مهم فرصت بلل کیږي. د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت د پرانستي په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د بېلابېلو هیوادونو له پوځي مشرانو او نظامي مسؤلینو سره هم لیدنې کتنې کړي. پکې د سیمه ییز امنیت، دفاعي همکاریو او د پوځي تجربو د شریکولو په اړه خبرې وشوې. چارواکي وایي د افغانستان د پوځي پلاوي ګډون په داسې نړیوالو نندارتونونو کې د دې څرګندونه کوي چې اسلامي امارت غواړي له نړۍ سره د مشروع او متقابل احترام پر بنسټ ولاړې اړیکې ولري او د امنیت په برخه کې خپل دریځ په نړیواله کچه روښانه کړي. په داسې حال کې چې اسلامي امارت د سیمې د هیوادونو د امنیت په برخه کې خپل پخواني دریځ باندې په کلکه سره ولاړ ده او تل د امنیت د ټینګښت لپاره وار وار باندې نړۍ ته ښودلي او عملي ګامونه یې ترسره کړي دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان لوړپوړي پوځي مشران په دیمدیکس نندارتون کې ګډون کوي، بلکې تېر کال هم د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د وسلوالو پوځ لوی درستیز قاری محمد فصیح الدین فطرت په همدې نړیوال دفاعي نندارتون کې ګډون کړی و او د خپل هیواد دفاعي کدرونه یې نړۍ ته پکې معرفي کړي وو. پوځي شنونکي وایي د دغسې نندارتونونو ګډون نه یوازې د هیواد د دفاعي وړتیاو د معرفي کولو لپاره مهم دی، بلکې دا فرصت هم برابروي چې افغانستان له نړیوالې پوځي پرمختګونو، نوې ټکنالوژي او امنیتي تجربو څخه خبر پاتې شي. په پای کې ویلی شو چې د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز دا سفر او په دیمدیکس نړیوال دفاعي نندارتون کې ګډون د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د پوځي تعامل، سیاسي پیغام رسونې او د امنیتي اړیکو د پراختیا په لور یو مهم ګام بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې نوموړی نندارتون د جنوري په 19 پرانستل شو او د جنوري تر 22 پورې به پای ته ورسېږي. په دې توګه ویلی شو چې دغه نندارتون 4 ورځې دوام کوي.